نن به څه کوو؟ پرون مونږ کړي وو په انزرټ کې مې السټریشن کړی و، صحیح ده. ایډ آینز او میډیا او ورسره لینکس او کمنټس، صحیح ده. ایډ آینز کې مونږ څه ایډ کولی شو؟ په دې کې مونږ آنلاین د ویکیپیډیا نه یو ټاپک راخلو او دلته خپل دغه کې ایډ کوو، صحیح ده. ډاکومنټس کې د سټور نم دغه شان آنلاین مونږ یو څه راخیستلی شو او دې ځان سره دې هغه کې ایډ کولی شو، صحیح ده. او کوم څیز چې مونږ ایډ کړی هغه مونږ سره پروت دي دلته، هغې ته مونږ مای ایډ آینز ویلی شو، صحیح ده. دا ټول آنلاین کېږي، صحیح ده. دا آنلاین کېږي او انټرنیټ کنیکشن نن نشته. ویکیپیډیا دا ټول څیزونه. آنلاین ویډیو نه مونږ څه راغستی شو؟ آنلاین ویډیو چې کومې د مایکروسافټ دي هغه مونږ راغستی شو، خپل ډاکومنټس کې انسرټ کولی شو. هایپر لینک هایپر لینک څه شی دی؟ هایپر لینک داسې شی دی چې دا کې مونږ دا لومبی اپشن چې دی ایگزسټینګ فایل اور ویب پیج، د دې کې مونږ څه کولی شو؟ یو ویب پیج چې دی هغه په خپل دغه کې ډاکومنټس کې انټر کولی شو، صحیح ده. یو ویب پیج مطلب یو ویب سایټ نه لایو هغه ډیټا چې هغه انټرنیټ سره کنیکټ کېږي. ویب سایټ چې مونږ اکسس کوو مونږ به خامخا انټرنیټ کنیکشن ساتو که نه ځان سره. که ویب سایټ په ګوګل کې هر یو صحیح ده. هغه فرض که د بي بي سي ویب سایټ وي، که هغه د فیسبوک ویب سایټ وي، که هغه د هر ځای ویب سایټ وي، صحیح ده. نو هغه مونږ اکسس کوو نو انټرنیټ سره د هغه ځای ډیټا مونږ دې ځای نه راغستی شو. پلیس دس ډاکومنټ پلیس ان دس ډاکومنټس کې مطلب دا دی چې که فرض که مونږ سره یو ټاپک دی، فرض که ایم ایس ورلډ 2016 یا 2013 نوټس، صحیح ده. فرض که دا زما سره څه دی؟ دا ما سره یو ټایټل دی، صحیح ده. او دا ټایټل ته فرض که زه ورکړم هیډینګ 1، صحیح ده. او په دې کې زه راواخلم یو پیراګراف لیکل، صحیح ده. دا دې لیکل شو. فرض که په همدې کې دلته بل دی، هغه ته زه ولیکم چې ایکسل نوټ، صحیح ده. او دې ته هم زه ورکړم هیډینګ 1 فار ایگزامپل، صحیح ده. او دې کې هم زه یو پیراګراف لیکل دي، دې کې هم پراته دي، صحیح ده. نو اوس زه څه کوم؟ زه دلته پوټ کوم هایپر لینک پوټ کوم، صحیح ده. هایپر لینک کې زه دلته راشم پلیس ان دس ډاکومنټس باندې کلیک وکړم او دلته یو دغه ورکړم، یو نیم ورکړم. یو کین فرض که یو هر څه چې ولیکم، یو کین اکسس یا یو کین ګیټ ایکسل نوټس هیر، صحیح ده. دا مې ولیکل. او دلته که تاسو سوچ وکئ دلته دا دوه ټاپک ما ته راواخیستل په هیډینګ د لاندې، یو ایم ایس ورلډز نوټس دي، یو ایکسل نوټس دي. او دا ما دلته څه که سلیکټ که، صحیح ده. ټارګټ فارمیټ، صحیح ده. پیج ډیفالټ نه به زه څه وکړم؟ هول پیج به سلیکټ کړم، صحیح ده. هول پیج مې سلیکټ کړ او دا مې اوکې کړ او دا مې اوکې بټن کلیک کړ. نو دا هغه لیکلو کوم لیکل چې ما وکړه، صحیح ده. دا هغه لیکلو چې کوم لیکل ما وکړه. اوس دی ما ته وایي که دا لینک ته فالو کوې نو ته به څه وکړې؟ کنټرول به ونیسې. کنټرول چې ما ونیو ګوره ما ته یې څه راکړه؟ د لاس نښه یې راکړه، د کلیک نښه. کنټرول سره دا ما کلیک کړ، زه یې دلته راوستلم، صحیح ده. مطلب پوه شوئ؟ موږ سره فرض که ټاپکونه دي، د ټاپکونو خپل هیډینګ دی، صحیح ده. یو ټاپک دی، یو لیکل دی، یو چپټر دی، یو موضوع ده.
د هغې ځان ته خپل څه دی یو هیډینګ دی. منګه د یو ځای نه بل هیډینګ تھرو لینک اکسس کولی شو. صحیح ده؟ دې ته هایپر لینک وایي. صحیح ده؟ دې ته څه وایي؟ هایپر لینک وایي. اوس فرض که زه دلته څه اکسس کوم یا فرض که زه غواړم چې دلته اوس زه موجود یم دلته او زه غواړم چې زه بل هیډینګ اکسس کړم، نو زه به چېرته راشم؟ هایپر لینک ته به راشم، پلیس ان دیس ډاکومنټس په کلیک کوم. دلته به سکرین ټپ مطلب د هغه لیکل به ولیکم چې په هغو لیکلو په ترو باندې ما ته هغه موضوع مشخصه چې یاره زه کوم ځای ته تلل غواړم. زه ورته ولیکم چې یاره دغه go to فرض کار څه زه لیکلی شم go to MS Word 2013 go to Word Notes here. صحیح ده؟ لکه دا داسې لیکل باید وشي چې به سړی پرې پوه شي چې زه چېرته تله غواړم، چې څه لاسته راوړل غواړم. نو ما دلته دا ولیکل، زه پښتو کې هم لیکلی شم. صحیح ده؟ ورډ نوټس ته لاړ شه. صحیح ده؟ ورډ نوټس ته لاړ شه. صحیح ده؟ دا سکرین ټپ ما ولیکل. ټارګټ فارمیټ کې ما څه ولیکل؟ سیم فریم یا هول پیج، مطلب هول پیج ما ته راوړو. صحیح ده؟ دا وګوره دلته ما دا کلیک. صحیح ده؟ دا ما ولیکل، خو دلته به زه سلیکټ کوم کوم ځای ته چې زه تله غواړم. نو زه کوم ځای ته تله غواړم؟ زه ورډ ته تله غواړم که نه، نو دلته به اوکې باندې کلیک وکړم. صحیح ده؟ اوس به دا لینک به ما سره کار کله کوي؟ دا لینک به ما سره کار دله کوي چې دلته ما ته راګوره نوټیشن راکوي په پاپ اپ کې. ما ته وایي چې کنټرول ونیسه او کلیک وکړه، نو دا لینک به ته فالو کړي. نو ما کنټرول ونیسه او کلیک مې وکړه، نو زه ډایرکټ دلته راغلم. صحیح ده؟ د هایپر لینک مطلب دا دی. تا سره یو غټ چپټر وي د یو 500 ورقو، د 600 زر 2000 ورقو چپټر وي، نو ته خو دا نشي کولی چې ته دلته راځې او داسې کلیک کوې او کته راځې او بیا یې ګورې. صحیح ده؟ دا خو به ډېرې پیجونه یا خو به ډېرې موضوعګانې، نو ته چې لینکونه پکې جوړ کړې، لکه فرض که دا د MS Word موضوع ده که نه، د MS Excel سره دا ریلیټډ ده که نه. صحیح ده؟ فرض که ما سره نورې موضوعګانې هم دي په دې چپټر کې، په دې ورقه کې، په دې پیج کې، په دې ډاکومنټس کې ما سره ډېرې موضوعګانې دي. هغه فرض که د کمپیوټر موضوع شته، د انجینیرینګ موضوع شته، د میډیکل موضوع شته، خو په دې کې اوس د MS Word موضوع راغله. نو دا موضوع راغله، نو دا موضوع د فرض که د MS Excel سره ریلیټډ ده. نو زه وایم که چې درته فرض که ته نور معلومات ځان ته حاصلول غواړې، نو موږ سره د اکسل موضوع هم شته ده. دلته کلیک وکړه سمپل، ته به اکسل ته لاړ شي، تا اکسل ته راوړي. که دا هر څومره پیجونه وي تا به ډایرکټ کوم ځای ته بیایي. صحیح ده؟ دا د هایپر لینک کار دی. اوس فرض که ته څه کوې، هایپر لینک اوس ته اپلای کوې دلته د څه شي، د ټارګټ فارمیټ ته دلته راشه، دلته د دغه اپلای کا. دلته چې ته راشې نو ته به څه اپلای کې؟ ایگزسټینګ ویب پیج. صحیح ده؟ فایل اور ویب پیج. نو ویب پیج کې به ته څه سلیکټ کې؟ دلته ویب پیج اډرس به ورکړې. فرض که ته څه غواړې، که ته فرض که تا یو لږ غوندې نوټس لیکلي دي که نه، اګزامپل دی، نور مقصد لپاره هم تاسو استعمالولی شئ، خو تا فرض که دومره نوټ د اکسل لیکلي دي. صحیح ده؟ د دې په اخره کې ته یو داسې تا سره نوټس شته دي، خو هغه چېرته دي؟ هغه آنلاین. صحیح ده؟ فرض که دا نوټس د څه شي دي؟ دا د ورډ نوټس دي. صحیح ده؟ دا د ورډ نوټس دي. نو ته وایې که فرض که یو کس ډېر معلومات غواړي د ورډ باره کې، ډېر معلومات غواړي، نو دلته په اخره کې ته د ګوګل لینک ورکړه، د آنلاین انټرنیټ لینک ورکړه. نو یو کس ډېر معلومات غواړي، هغه موضوع فرض که دلته زه براوزر ته راغلم. صحیح ده؟ اوس خو ما سره انټرنیټ نشته، زه دلته براوزر ته راغلم او براوزر کې ما څه وکړه، فرض که ما ته په کار دی د فایور باره کې معلومات یا د اکسل باره کې معلومات، نو زه دلته ولیکم چې how to what is the main definitions of excel. صحیح ده؟ دا مې ولیکل. نو دلته چې ما ته څه راواړېده، نو د دې ځای نه به زه څه وکړم، هغه لینک به دلته کاپي کړم د دې ځای نه. صحیح ده؟ د دې ځای نه به لینک
کاپی کما دا به ټول سلیکټ کما او کاپی به کوم دي چې کاپی مې کنو سب ورکما نو زبر دلته لینک ورکم په دې ځای کې دا ځای چې ما کله کلیک وکړ فایل ویب پیج باندې ما کلیک وکړ نو د دې اډرس کې بس وکم دلته پیسټ کوم اب سدا څنګه د لینک ما ترا کې چې www.faraska.google.com// سشه ایکسل نوټس صحیح ده هر څه چې ما لینک چې کاپی کې دا شانی کنه ایکسل نوټس دا څه کنه دا څه شي صحیح ده دا تور کې او دلته ورته دغه ورکې ډسپلی ډاکومېنټس ورکې دلته ورته ولیکي چې دغه دی چې دا you can get more infos about excel here صحیح ده دا به تاسو کې وسه تا اوس ځان ته یو دغه جوړ کړ دا لینک جوړ کړ آنلاین دا به زه اوکې کوم دي ځنه وګوره اوس چې زه د کنټرول باندې او کنټرول پریس کوم اوکې کلیک کوم نو ډایرکټ بسو شي انیبل ټو اوپن دس پیج سرور صحیح ده اوس نه کولاویږي سمه ده نو دې غاړه نه تاسو دې طریقې نه څه کولای شئ یو لینک جوړولای شئ د انټرنیټ د ګوګل صحیح ده ها هایپر لینک کې ایمیل اډرس هم من کولای شو نیو ډاکومېنټس هم کریټ کولای شو صحیح ده اوس فرض کا دې کې آی تھنک چې دا براوز پیج دی صحیح ده براوز پیج موږ نو سلیکټ کړی خبرال دا چې کله انټرنیټ یې بیا به په دغه باندې کریټ نیو ډاکومېنټس ایمیل اډرس موږ دلته ایمیل هم فایند کولای شو چې فرض کا یا زه د دې ځای نه دلته ما سره ډاکومېنټس پراته دي کنه لکه فرض کا یو ډاکومېنټس ما سره پروت دی په هغه ډاکومېنټ کې زه غواړم چې فرض کا دغه دی پکې ته د دې ډاکومېنټس په اخر موضوع دا ده کته چرته د دې کې معلومات حاصلول غواړي یا دا ډاکومېنټس اپروو کول غواړي نو دلته څوکا دلته ایمیل وکا پلاني کاستا دلته زه ایمیل هم کریټ کولای شم د ایمیل لینک دا وګوره ایمیل اډرس کې زه د ایمیلس هر څه کولای شي صحیح ده ایمیلس نو ایمیل کې دا ورکولای شم چې ایمیل د فرض کا دا یو ایمیل د فرض کا او @gmail.com صحیح ده دا ایمیل اډرس سبجیکټ ورکول غواړي هاي هلو سبجیکټ دی دلته ایمیل ټایپ صحیح ده او دلته څه کا دلته اوکې کا ګوره ایمیل اس اوس به څه کیږي اوس به تاسو سره ډایرکټ ګوره ایمیل کولاویږي هغه انټرنیټ نشته نو ځکه هغه ایمیل ګوره ایمیل دا دی نه فرام او چاته زی الته چې من کوم یو پټ کړو او سبجیکټ به صحیح او داسې صحیح ده دا ټول په دې طریقه باندې موږ دلته هایپر لینک د ایمیل کریټ کولای شو صحیح ده اوس راځو څه ته اوس بوک مارک ته راځو صحیح ده بوک مارک د فرض که زه دلته یم دا آنلاین ویډیوز دې باندې زه کریټ کول غواړم دې باندې زه بوک مارک کریټ کول غواړم صحیح ده بوک مارک کریټ کوم نو بوک مارک باندې بوک مارک من کړیو کنه مخکې بوک مارک من کړیو مطلب دا چې مای لاست دلته زه مای لاست سین or read هر څه چې تور کوي صحیح ده sort by main sort by education دا چې ده د تاسو ته ما خبره کړو چې دې کې سپیس نه لګیږي صحیح ده دې کې بس سپیس نه ورکړي چې سپیس دی ورکړو دا تاسو سره کار نه کوي ور سپیس ماته ختم کړو دا تاسو سره کار کوي بوک مارک ما اډ کړی ځنه
اوس چې سبا بیا راځم دا ډاکومنټ زه کولاوم نو بک مارک طریقه مونږه مخکې کړې وه. ښه اوس به صحیح کراس ریفرنس د دې ماته د استعمال څه دغه نشته، صحیح ده اندازه. او که چېرته بیا هم دغه کړه وبه یې کوو که نه یې پرېږدی، صحیح ده. اوس کمنټس مونږ ایډ کوو، صحیح ده. کمنټس مهم شی دی په یو دغه کې یو ډاکومنټس کې. فرض که دا یو څه دی، دا یو موضوع ده یا یو څه دي، یو ابریویشن دی، صحیح ده، یا هر څه دي، دې باره کې زه کمنټس ایډ کوم. نو کمنټس ایډ کوم چې فرض که هیلپ یا فرض که زه تاسو ته یو داسې ځای باندې کمنټ ایډ کړم تاسو ذهن پرې خلاص شي، صحیح ده. You can see this document by computer. دا ما ایډ کړه فرض کړه. اوس زه غواړم چې دا کمپیوټر څه دی، دا څه شي، دا کمپیوټر نورم ډیفاین شي یو کس ته چې کمپیوټر څه شی دی، څنګه دی، څنګه نه دی. نو زه په دې باندې کمنټس ایډ کوم. په دې کمنټس کې څه لیکم چې کمپیوټر څه شی دی. کمپیوټر is an electronic، صحیح ده، electronic device، صحیح ده. دا وګوره اوس چې یو سړی څه ګوري، دا ډاکومنټس ګوري، نو دا کمنټس به هم ورسره ګوري، صحیح ده. دا ډاکومنټ باندې زه کلیک وکړم چې دا کمنټ د څه شي دی، دا کمنټس د کمپیوټر دی، صحیح ده. دا کمنټس د څه شي دی، دا دی. دا زه ټول ون بای ون څه کولی شم، کتلی شم، صحیح ده. ډیلیټ کمنټس دې ځای نه ډیلیټ کېږي، صحیح ده. کلیر ده دې ځای پورې. هیډر فوټر څه شی دی. هیډر فوټر چې دی هغه پیج ته هیډر ایډ کول، صحیح ده. هیډر کې تا ته وایي بلینک، تش هیډر. تش هیډر بای ډیفالت دی کې تش هیډر چې دی هغه ایډ دی، صحیح ده. هیډر پیژنئ که نه، بره حصې د پیج ته هیډر وایي. بلینک 3 کالمز، د 3 کالم هیډر ایډ کول، صحیح ده. که فرض که موږ دا ځای کلیک کړو، دلته موږ هیډر باندې څه کولی شو، هیډر کې لیکل کولی شو، صحیح ده. دلته هیډر کې څه کولی شو، لیکل کولی شو. او که دلته موږ راشو هیډر باندې دلته کلیک وکړو، نو ریموو هیډر باندې څه کولی شو، هیډر ریموو کولی شو، صحیح ده. اوس هیډر زه د 1 کالم والا دا یعنې دې سټایل والا ایډ کوم، دې سټایل والا ایډ کوم، نو داسې به ایډ کېږي. دلته پکې لیکل کوم. او که زه راځم هیډر انسرټ کوم د کوم سټایل والا، دا وګوره دې سټایل والا ایډ کوم، دې سټایل والا ایډ کېږي. که زه راشم دلته بیا فردر څه کولی شي، دا هیډر دې ځای نه ډیزاین کولی شي، صحیح ده. 1 بای 1 ډیزاینینګ دی. هغه کې ته فرض که ډیټ پوټ کړې، ډاکومنټس کویک بار ګوټ فوټر پریویس ته ځې، دغه ته ځې، او دې ځای نه څه کولی شي، کلوز کولی شي. دا هیډر کلوز شو، صحیح ده. اوس ته باډي ته راغلی، هیډر نه کته راغلی، کلوز یې سره، سمه ده. او که زه بیا راشم دلته هیډر ته، او هیډر څه کوم، ریموو کوم، نو ریموو کولی شم. اوس دلته بل ټایپ د هیډر دی، دا ډېر ټایپس دي، په دې باندې ته 1 بای 1 کتلی شي، صحیح ده. څنګه هیډر ته ایډ کول غواړې، دغه شان هیډر ته ایډ کولی شي. دا وګوره دا هیډر دی، دلته ډیټ پوټ کا، دلته هیډر پوټ کا، بس بل پیج ته راځي، بل پیج اخلي. فرض که زه راځم نیکسټ پیج اخلم، هغه کې اوس تاته کار نه درکوي ځکه چې تا هغه کې پوټ کړی دی.
صحیح ده. او هیډر مطلب ته اوس یو ورقه ده، هغه ورقه کې ته فرض که څه کول غواړې، هغه ورقه کې ته هیډر ایډ کوې په خاطر د دې چې د دې ورقې معلومات وشي. صحیح ده. لکه فرض که اوس زه ورقه جوړوم د څه دپاره، ورقه جوړوم د هغه دپاره. دا ګوره دوی ټیبل اخیستی سمپل، دا ډیزاین دی، پری ډیزاین دی، مخکې نه ډیزاین شوی دی. دا ته په خپله هم ډیزاین کولی شي. صحیح ده. دا ته څنګه ډیزاین کوې، دا فرض که ته د دې ځای نه راځم انسرټ کومه څه شی، فرض که ما ته داسې هیډر پکار دی چې په هغه کې ما ته څه پکار وي، هغه کې ما ته یو لیکلي او یو ټایټل. صحیح ده. یو ټایټل یو پکې پکچر وي، یا فرض که داسې ټایپ ما ته یو هیډر پکار دی. صحیح ده. دې هیډر کې ما ته څه پکار دي، دې هیډر کې ما ته فرض که پکار دی یو پکچر. تاسو به خیال کړی بعضې اپلیکیشن یا نوټیفیکیشن راځي په هغه باندې باقاعده یو پکچر یو دغه لیکلی. صحیح ده. نو که فرض که زه راشم دا پکچر زه ایډ کړم دلته. صحیح ده. دا پکچر زه وړوکی کړم، او دا زه څه ته چینج کړم، سکویر ته. صحیح ده. اپلیکیشن به تاسو لیدلی که نه، یو آرډر راځي یو دغه راځي، هغه باندې د پاسه څه ایډ شوي، دلته لوګو وي، مونوګرام وي. صحیح. د کومې محکمې طرفه نوټیفیکیشن دی، څه شی دی، دلته ورباندې دا ایډ شوی. او بیا صحیح دلته لیکل ورباندې شوي، فرض که د دې لیکل ما ته ښکاري چې سپین دي. صحیح ده. دا رنګ یې څه دی، دا وګوره د دې نه شاته پناه دي هغه لیکل. وینې. دا دلته پاتې شو. صحیح ده. دلته ولیکل شو چې فرض که patient about corona. صحیح ده. داسې یو ټایپ دغه نو هیډر استعمال هم وپېژاند. د هیډر اوس خو به دا سوال نه وي درته چې هیډر څه شی دی. صحیح ده. ښه، دا څه شی دا و هیډر. صحیح ده. اوس که فرض که مونږ څه ایډ کوو، مونږ دا هیډر بل شان ایډ کوو یا بل ډیزاین هم خوښ وي. صحیح ده. مونږ په خپله هم ډیزاین کولی شو څنګه ډیزاین غواړو. او که نه مونږ وایو چې زمونږ ډیزاین په لنډو باندې غواړو، نو دلته دا کلیک کړه، نو تا ته به په لنډو باندې یو ډیزاین میلاو شي، هغه کې ایډیټینګ وکړه، خپل دغه ته ایډ کړه. صحیح ده. ډبل کلیک باندې یو هیډر ته تللی شو، ډبل کلیک باندې هیډر نه واپس باډي ته راتلی شو. صحیح ده. ښه، دغه شان مونږ څه ایډ کولی شو، څنګه چې مونږ هیډر مور هیډر فرام آفس ډاټ کام دی کې چې دی مونږ آنلاین هیډرز انټرنیټ کنیکشن مونږ سره موجود دی. دا یو څو پکې آفلاین کار کوي، چې کله انټرنیټ کنیکشن وي او مونږ ساین ان یو، دلته مونږ ساین ان نه یو آفس ته، چې کله مونږ ساین ان یو په مایکروسافټ اکاونټ باندې، نو مونږ ته بیا نور قسم هیډرز میلاویږي آنلاین. ښه، دغه شان مونږ څه کولی شو، ایډیټ هیډر باندې ایډیټینګ کولی شو، ریموو هیډر باندې هیډر ریموو کولی شو. صحیح ده. او څنګه چې مونږ هیډر ایډ کولی شو، دغه شان مونږ فوټر ایډ کولی شو. صحیح ده. فوټر څه ته وایي، د هیډر د ورقې لاندې باټم پارټس دغه ته ویلی شي. صحیح ده. دغه شان فوټر ګوره، د فوټر کې دا ګوره دا فوټر دې ځای نه مونږ ایډ کولی شو. صحیح ده. ښه، ریموو فوټر باندې څه کولی شو، فوټر ریموو کولی شو. صحیح ده. ښه، پیج نمبر څه شی دی، پیج نمبر چې دی
دغه دی ټاپ اف دی پیج، باټم اف دی پیج، پیج مارجن او کرنٹ پوزیشن او فارمیټ پیج نمبر. صحیح ده. ټاپ اف دی پیج مطلب دا دی چې پیج نمبر ما ته پټ کا د پیج په ټاپ کې. صحیح ده. پیج نمبر ما ته څه کا د پیج په ټاپ کې ما ته پټ کا. دلته چې کله کلیک وکړې دا پریویو ده، دا پریویو ده. صحیح ده. څنګه سټایل غواړي د پیج نمبر. صحیح ده. څنګه سټایل غواړي چې ته ایډ کې. فرض که زه دا غواړم نارمل دا غواړم نو داسې ایډ کېږي. صحیح ده. دا وګوره 1 نمبر. اوس زه راځم بل پیج ګوره سیکنډ پیج کې 2 لیکلي دي. دا وګوره دغه شان دلته راشم انټر ووهم دا وګوره 3 نمبر. صحیح ده. زه اوس غواړم چې بل قسم پیج نمبر ایډ کړم. دا وګوره ټاپ اف دی پیج کې دا قسم غواړم چې په سنټر کې راشي. صحیح ده. دغه شان زه غواړم چې د رائټ سایډ ته دلته 1 یې ورسره پیج لیکلی څنګه شکل چې ته غواړې هغه شان ایډ کولی شي. دلته پکې داسې ایډ کول غواړي. صحیح ده. څنګه چې ته غواړې دا وګوره تھرډ فورث هر یو ته به دغه شان ډایرکټ ایډ کېږي. صحیح ده. او دغه شان څنګه چې مونږه پیج نمبر څه کولی شو ریموو کولی هم شو. صحیح ده. یو باټم اف دی پیج ټاپ والا مونږ وکړو که نه. دغه شان چې څنګه ټاپ ته ایډ کېږي دغه شان باټم ته ایډ کېږي. صحیح ده. دا وګوره داسې مونږ ایډ کوو باټم ته دې ځای ته ایډ کېږي. په سر کې نمبر نشته باټم کې به وي. صحیح ده. دلته راشو که مونږ دې ځای نه ریموو کړو دا او مونږ څه ایډ کوو پیج مارجن. پیج مارجن کې مطلب پیج مارجن دې ته وایي دا کومه حصه کې چې مونږ لیکل کوو د پیج دا اوس پیج مارجن دی. صحیح ده. کومه حصه کې چې مونږ د پیج لیکل کوو. که مونږ پیج نمبر ایډ کوو پیج مارجن ته نو دلته مونږ ایډ کولی شو. ګوره هیډر ته ایډ نه شو. پیج نمبر چې کوم ځای ته ایډ شو مارجن ته ایډ شو. صحیح ده. دا وګوره دې ته ایډ شو. صحیح ده. پیج مارجن یعنی کوم سټایل غواړي هغه ته ایډ کولی شي. صحیح ده. دا وګوره داسې سټایل غواړي داسې ایرو دې مې یو لیکل دې پې شوي دا ګرین ټایپ غواړي هر یو ته بیل بیل نومونه ورکړي دي. صحیح ده. داسې غواړي. دا وګوره څنګه چې ته ایډ کول غواړي دا ته یې آپشن درکړي دي. کرنٹ پوزیشن څه ته وایي. کرنٹ پوزیشن دې ته وایي فرض که اوس زما ماوس کرسر دلته دی. صحیح ده. کرسر زما دلته دی که نه. زه وایم چې په همدې ځای کې د پیج نمبر ایډ شي. دلته زه کلیک کوم کرنٹ پوزیشن باندې پیج نمبر ایډ کوم یا دا ټایپ یا دا ټایپ. فرض که زه دې کې هم ډېر قسمونه دي. صحیح ده. هر یو چې ته غواړې ایډ کولی شي. فرض که زه دا ایډ کوم کوم ځای ته ایډ شو کوم ځای کې چې زما کرسر و. صحیح ده. ماوس کوم ځای کې ولاړ و کرسر هغه ځای ته پیج نمبر ایډ شو. سمه ده. ریموو پیج نمبر دغه شان ایډ ریموو کېږي. دلته کلیک وکړم او ډیلیټ کړم دې ځای نه سمپل ختم شو. صحیح ده. فارمیټ پیج نمبر. صحیح ده. فارمیټ پیج نمبر مطلب دا دی فرض که ما ایډ کړي دي پیج نمبر 10 پیجز دي ما سره. صحیح ده. 10 پیجز دي. زه وایم چې 10 دی دا دلته وړوکی پیج نمبر ایډ کړم. پیج نمبر زه ایډ کړم فرض که دا. صحیح ده. ما سره 3 پیجه دي که نه. زه وایم چې دا سیکنډ نمبر دی د څه نه سټارټ شي. دلته راشم انزرټ ته او راشم پیج نمبر کې فارمیټ پیج نمبر ته راشم. صحیح ده.
فارمیټ کې خو فرست اف آل یو خبره دا ده چې موږ 1 2 3 کې غواړو نو 1 2 3 کې راکړي، موږ په دې سټایل کې غواړو دې کې راکړي، اے بي سی کې په رومن کې هر څنګه چې غواړو فرض کړه په دې کې غواړو موږ او اوکې باندې کلیک وکړو. صحیح ده، نو موږ سره به اے بي سی کې راځي. صحیح ده، اے بي سی کې به راځي. زه فرض کړه غواړم چې په اے بي سی کې ماته نه دي رومن کې پکار دي. صحیح ده، اوس دلته تا ته وایي چې کنټینیوس فرام پریویس سیکشن، لکه د سٹارټ نه ته ایډ کا. صحیح ده، سٹارټ نه ته پیج نمبر ایډ کا او کنه سیټ ایز د سیکنډ نه د مطلب زویم چې 5 نه سٹارټ شي. صحیح ده، دلته به د 5 نه سٹارټ کیږي. دا اپشن هم تا ته درکوي. صحیح ده، انکلود چپټر کې مطلب دا د دې دا حساب دی چې کله موږ چپټر ایډ کړي. صحیح ده، چپټر موږ ایډ کړي او هغه چپټر ته موږ په بره په ټاپ باندې څه ایډ کو، پیج نمبر ایډ کو. دلته ماته تاسو سره چپټر نشته نو تاسو ته ایډ کول غواړئ. فرض کړه دلته څه ایډ کما، دلته ځان سره ایډ کما دغه دلته مالک heading او دې ته زور کما heading 1 زور کما heading 1. صحیح ده، او دې کې زه پوټ کما سب heading په نوم باندې او څه ولیکم او دې کې heading 2 ولیکم. صحیح ده، دغه شان سب heading 1 داسې ولیکم او دې ته څه پوټ کوم heading نمبر 3. صحیح ده، اوس زه سیټ کول غواړم زه دې ته سیټ کول غواړم په فارمیټ پیج کې زه دې ته ایډ کول غواړم انکلود چپټر ته ایډ کول غواړم. نو زه چې کله اوکې باندې کلیک وکړم دلته مانه څه وایي continuous okay. There is no chapter number to include the caption page number. Reply chapter number, use the multi-level list button in the home table. Select numbering scheme. data the set کما فرض کا data به زه د هوم ټیب نه دا ایډ کوم. صحیح ده، کله چې کله دا ما ایډ کړه او که دې خیال کړی مونږ ته دلته یو آپشن را کړی و چې تاسو هیډینګ ته دغه ایډ کولی شئ. دا ما ایډ کړه. صحیح ده، دا ما ایډ کړه. اوس زه څه ایډ کول غواړم اوس زه دلته فارمیټ پیج کې انکلود ټیکچر باندې ایډ کول غواړم. ګوره دلته ما سره څه راغله، دا یعنې دا د دې مطلب دا دی چې ته په فرست نمبر آرټیکل ته دلته کتلی شي. دلته ګوره ونې را سره لیکلی دی. صحیح ده، ونې دلته لیکلی مطلب دا دی چې ته د فرست نمبر آرټیکل په دې پیج کې کتلی شي. دلته چې کومه آرټیکل یي سیوا یي او بیا نومونه موږ ورکو. صحیح ده، بیا دلته ټول ایډ کولی شو. صحیح ده، اوس فلحال سمپل سامپل تا ته دغه کوي ایډ کوي. دا ګوره 1 by 1 ته ورسره ایډ کولی شي. هیډینګ 1 دې کې فرض کا 1 2 3 ایډ کړي او اوکې باندې کلیک وکړي، 1 ته چینج شو. صحیح ده، فرض کړه دې مطلب دا دی چې آرټیکل نمبر 1 په دې پیج کې دی، بیا بل هیډینګ کې تا ته درکوي په دې پیج کې بیا تا ته درکوي چې سیکنډ نمبر دی او دا تھرډ نمبر دی، ټول بیا تا ته بره په سب ټایټل کې درته ګوره دلته تا ته لیکي 1 by 1. پیج نمبر 2 کې آرټیکل نمبر 3 دی، سب هیډینګ دی. یعنې دلته ګورې دې دغه سره خوا کې کار سره خوا کې تا سره ټول دغه ایډ کوي. دا ټول هغه سټینډرډ طریقې دي چې ته څه پکې ایډ کولی شې. ته پکې خپله هیډینګ او هغې سره سره کمنټس فوټر او پیج نمبرز چې تا ته واضحه چې زه کوم ځای کې یم، زما بک ما دغه په کوم ځای کې زه سټډي کوم. صحیح ده.
ما ویل چې نن به انزرټ ختم کړو دا پاتې کېږي صحیح ده دا به بیا وکړو سمه ده